د علماو تنقیس او توهین کول دا ګوره مسلک د اهل سنت نه دی، دا منهج د اهل الحدیث نه دی. څوک سلف په بدو یادوي امام ابو حنیفه، مالک، شافعي، امام احمد او که نور ائمه د دین اسلام یا اوسنی علما د هغو بدي څوک کوي، د هغو تنقیس څوک کوي، نو دا زما عزتمند ګوره دا په منهج د اهل حدیثو نه دی او دا د اهل سنت د منهج سره تعلق نه ساتي. امام طحاوي د رسالې په اخر کې لیکلی وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اهل الفقه والنظر واهل الخير والاثر لا يذكرون الا بالجميل. سلف علما مخکینی مشران علما دا په خو یادېږي، ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر السبیل. او که څوک دا په بدو یادوي نو دا په غلطه لار دی. امام ابن العساکر لیکلی و اعلم یا اخي رحمك الله وإيايا رور پوش الله دې پتا رحم وکړي، په ما دې الله رحم وکړي، ان لحوم العلماء مسمومه، د علماء غوښې دا ظاهري لدي، داسې نه چې د علماء غوښې وخوري. وسنة الله فی حتک استار منتقصیهم معلومه، او د الله طریقه چې چا د علماء بېزتي کړ نو د الله سنت او د الله طریقه هم معلومه ده. او ومن اطلق لسانه فی العلماء بالسلب، که چا د علماء طعن او بدی ویلا نو بلاه الله قبل موته بموت القلب، الله به د مرګ نه مخکې د زړه په مرګ باندې به مړ کړي، د زړه به الله مړ کړي او د زړه نه به دین وځي. د علماء بدی چې ونه وایي که هغه اوسني علما دي، اهل حق علما دي، د قرآن سنت دعات دي او نیکان علما دي، که د هغوی بدۍ او غلطیانې په خپل ځای الله دې ورته معاف کړي، د هغوی نیکۍ شاید چې دومره وي چې الله به ورته بدۍ معاف کړي. د علماء بدي ویل دا اصل کې قدح ده او اعتراض به دین اسلام، دا د اسلام په سند ته اعتراض کوي چې څوک د علماء بدي وایي او د هغوی تنقیس کوي او د هغوی توهین کوي. موږ نه د مخکنو علماو توهین کوو او نه د وروستنو علماو توهین کوو، نه دا وایو چې علما د سلفو هغه کم پوهېده او علما د خلفو ښه پوهېږي، او نه دا وایو چې اوسني علما دا مداهنین دي او سست دي او څوک وایي دا خوارج دي او څوک وایي فلان او فلان او فلان. د دې عقیدې نه د الله موږ وساتي، بلکې د سلفو عقیده دا چې د علماو قدر او احترام او د هغوی کرام او د هغوی عزت وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد. السلام علیکم.